ته چېرته یې مرګي یادوځې دغه دی وره چېشته راغلی ډوډۍ چاته ماته وی خدای بیا په ښکل شان راغلا په هر یو مسلمان راغلا وکړه عبادت چې ښکل میاشت د رمضان راغلا وکړه عبادت چې ښکل میاشت د رمضان راغلا بیا په ښکل شان راغلا په هر یو مسلمان راغلا وکړه عبادت چې ښکل میاشت د رمضان راغلا وکړه عبادت چې ښکل میاشت د رمضان راغلا امیر بکوي سعود غریب امید بچاته وي امیر بکوي سعود ته چېرته یې مرګي یادوځې دغه دی وره چېشته راغلی ډوډۍ چاته ماته وی خدای غلا وکړه عبادت چې دا وراتاو چې خبره په ما راغله دا چې کار وکړو خدمت وکړو صحیح ده وکړه عبادت چې ښکل میاشت د رمضان راغلا بیا په ښکل شان راغلا په هر یو مسلمان راغلا وکړه عبادت چې ښکل میاشت د رمضان راغلا وکړه عبادت چې ښکل میاشت د رمضان راغلا شکر چې ژوندې په صحت روغ ور سره مخ شلو شکر چې ژوندې په صحت روغ ور سره مخ شلو پمونګه بختوارو دا پرزوینا د سبحان راغلا وکړه عبادت چې ښکل میاشت د رمضان راغلا وکړه عبادت چې ښکل میاشت د رمضان راغلا بیا په ښکل شان راغلا په هر یو مسلمان راغلا وکړه عبادت چې ښکل میاشت د رمضان راغلا وکړه عبادت چې ښکل میاشت د رمضان راغلا میاشت رمضان شپه د شب قدر شب کې نازل قرآن میاشت رمضان شپه د شب قدر شب کې نازل قرآن د غالوی هستی درب للوری تر اسمان راغلا وکړه عبادت چې ښکل میاشت د رمضان راغلا وکړه عبادت چې ښکل میاشت د رمضان راغلا بیا په ښکل شان راغلا په هر یو مسلمان راغلا وکړه عبادت چې ښکل میاشت د رمضان راغلا وکړه عبادت چې ښکل میاشت د رمضان راغلا خدای را کړه ژوند حافظا دمړو عبرت واخلا خدای را کړه ژوند حافظا دمړو عبرت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. 2015 کال 14 رمضان الله رب العزت دې قبول کړي ان شاء الله. د نړۍ ټول مسلمانانو ته دعا کوو، بالخصوصا ناروغانو ته دعا وکړو هغه په هر ګوټ کې وي. الله رب العزت دې ټول ته شفای کامله ورکړي، الله دې صحت ورکړي د ټول ناروغانو سره.
دا وه د نن ورځې خپرونه د 2015 کال د 14 رمضان تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت السلام علیکم میاشت رمضان شپه د شب قدر شو پکې نازل قرآن میاشت رمضان شپه د شب قدر شو پکې نازل قرآن دغه لوی هستی درب للوري تر اسمان راغلا وکړه عبادت چې خپل میاش د رمضان راغلا وکړه عبادت چې خپل میاش د رمضان راغلا بیا په خپل شان راغلا په هر یو مسلمان راغلا وکړه عبادت چې خپل میاش د رمضان راغلا وکړه عبادت چې خپل میاش د رمضان راغلا خدای را کړه ژوند حافظا دمړو عبرت واخلا خدای را کړه ژوند حافظا دمړو عبرت واخلا بیا به ارمان وکړي